دا مو میرمنې ته په کونه ووهئ او بیا ټوله شپه مزې کوئ. سلام دوستانو، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ. زموږ د ویډیوګانو مقصد صرف او صرف ستاسو ته لارښوونه ده. انجونې په کوم ځای د بدن باندې ډېر لاس وهل او مالش کول خوښوي؟ دوستانو، د انجونو بدن داسې کشش لري چې نارینه پرې مړېدل نه لري، خو بیا هم داسې جنسي اړیکې شته چې میرمن ترې ډېر خوند اخلي. د میرمنې مختلفې لارې دي چې خاوند یې له بدن څخه خوندونه واخلي، او میرمن چې د خاوند څخه د سیکس په وخت کې ډېر خوند اخلي هغه یې د خاوند په واسطه د سینې مالش کول دي. دوستانو، دې وخت کې باید خاوند د میرمنې شونډې ډېرې وروي او بیا یې چې ورو ورو مرۍ یا غاړې ته راښکته شي، خو کوشش دې وشي چې دې وخت کې یو لاس د میرمنې په شرمګاه باندې هم وي، ځکه میرمن له دې زیات خوند اخلي. او کله چې یې مرۍ ښه ورودله بیا دې سینو ته راښکته شي، او دا هم هغه ادرس دی چې میرمن یې له شوق څخه لیونۍ کېږي. دومره خوند لري، خو که تیونو سرونه یې د شونډو په واسطه زور ورکړل شي نو ډېر خوند ورکوي. او داسې دې بیا د میرمنې د نوم څخه هم څو مچوګانې واخیستل شي. دې وخت کې یې سینو ته لږ لږ فشار هم ورکوئ. دوستانو، کوم لاس مو چې د میرمنې په شرمګاه کې دی، دوستانو باید په همغه لاس د میرمنې د شرمګاه شونډې ډېرې مالش کړل شي. دوستانو، په کوروالۍ یا سیکس کولو کې د شرمګاه د شونډو مالش میرمنې ته ډېر خوند ورکوي. که بیا لږ واسپین هم پرې ووهل شي نو خوند یې یو څو چنده نور اضافه کېږي. چې کله درنه میرمنې د کوروالۍ غوښتنه وکړه نو کوشش دې وشي چې په همغه وخت کې شروع شي او بیا مزې ترې واخلئ. دوستانو، په دې هیله چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګري نشان ووهئ، تر څو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. والسلام.